زمونږ د پاکستان یو غټ عالم دی هغه زه برطانیې ته لاړم برطانیې کې یو سیمینار یو انګریز فاسد ما ته وی چې اسلام په زنانو ظلم کړی ما چې څنګه ظلم کړی وی چې داسې ظلم کړی چې اسلام وی چې کو ښځه نه سمیږي نو خاوند ته وی مخ ته واړوه په کټ کې کو په دې پوه ونه شوه نو بیا ترېنه کټ جدا کا کو په دې پوه ونه شوه نو بیا ترېنه خپله کمره کې دننه ووهه دا څومره ظلم دی وی انګریز ته هغه عالم وی چې ما ورته وی چې بس وی او بس نور څه نشته وی نه ما چې راځه پوره تفصیل واوره خاوند د جانب نه ښځې د سزا تا ذکر کړه دا قرآن ذکر کړه حدیثو ذکر کړه مخ دې نه واړو د ښځې نه چې دې مخ واړو ښځه به ستا مخ راګرځوي خاوند د خیر دی ولې خفه یې څه ګناه شوی دی زه د هغې نه توبه وباسم که سمجداره شوه ته یې رضا کړې څه به میلاویږي نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي د کومې ښځې نه چې خاوند راځي د هغې نه الله راځي د شپې یو زنانه پاڅېده تهجد ټایم کې سر په مازه ټایم کې خپل خاوند ویښ کو املا په سر په خپلو زور کو خاوند سترګې وغړېدې پلانی ته یې ویې کتل ورته ویې خندل ورته ښځې ورته هم وخندل د دې دواړو خندا ته الله په عرش باندې خاندي خاوند را پاڅېدلی و دیندار و خپله ښځه یې راویښه کړه پلانی پاڅېده چې منځو کې یو دوه رکعته خوشحاله یو بل ته وخندل الله ورته په عرش باندې خاندي دا واحد عمل دی چې په دې رشته الله خوشحالېږي او شیطان پرې خبر کېږي نو دا تعلیم موږ ته شریعت راکړو هغه عالم ورته وایي چې په دې باندې پوه نه شوه نو بیا به ته کټ جدا کړي چې شریعت په کمره کې د کټونو تعداد ښودلی دی چې څو کټونه به په کمره کې دن نږدې یو د خاوند کټ یو د ښځې کټ یو د میلمه کټ که چېرته څوک رشته دار زنانه دا رالې چې دا د میلمه سره د کټ انتظام وي څلورم کټ کې ښودل نشته به دی اوس خو نظام الټه دی اوس خو یو بیډي پکې اوس خو نظام الټه دی خو بهرحال شریعت موږ ته مکمل ضابطه ښودلې کو په دې باندې ښځه پوه نه شوه چې دا خاوند زما نه ولې خفه دی ګناه مې څه کړی دی نو بیا ورته شریعت وایي چې وی وخه خو څنګه یې ووخه داسې به یې نه وخې چې د هغې په مخ باندې په لاس باندې دا ښکاره شي بار ستاسو د شپې خبرې بار ښکاره شي وی وخه د ادب ډنډه ځان سره وساته وستا او د ښځې په مابین کې نالګې راغله جګړه راغله تا خپله ښځه والې ده وستا ته شریعت څه وایي چې ته ستړی ستومانه رالې ښځې د دوی خیر رالې او دا به نه کوي منه ده دې نه الله دې وبخه خدای دې وبخه اوبه دې راوړمه او راوړه څکمه یا څکلي مې دي ډوډۍ خوري ستا او د دې نالګې ده خو دا نالګې په کوم ځای کې ده کمره کې دننه ده خلکو ته خپل راز مخ ښکاره کوه داسې ګزار پې مه کوه چې د دې نه خلک خبر شي دا تعلیم یې ورته ورکړو بیا ښایسته نوم ونه کېده پیغمبر علیه صلات وسلام عایشې بله ښایسته نوم یې حمیره چې کله به کور ته راغی حمیره اواز به ورته کله به د ډېرې خوشحالۍ نه یا عایش عایشه نوم وه ترخیم به پکې و یا عایش نو دا تعلیم ورکړی دی هغې انګریز ته دا ملا وایي چې د دې ځای پورې تا دا سټډي کړی دی خو خاوند ته د خپلې ښځې خلاف عدالت ته تلل نشته پلار ته وینا نشته مور ته وینا نشته د دې پلار ته وینا هم نشته او د دې مور ته هم وینا نشته چې ته لاړ شي او په ځان باندې خلک خبر که پلار ته ووایه زما ښځه ما سره دا کوي دا به نه وایي پلار ته مور ته ووایه زما دا ښځه ما سره دا کوي دا به نه وایي نه به د دې پلار او مور ته وایي
راځه اسلام څومره د عدل انصاف دین دی کو خاون چرته غصناک وي خاون چرته مضر وي خاون چرته ظلم کوي نو بیا ښځې ته دا حکم حاصل دی چې ته ترې نه مخ واړه ته ترې نه خپل کټ جدا کړه ته یې په کمره کې وخمه ته په خپله رویه کې لږ چینجز راوله چې دا خاون مجبوره شي چې ته ولې خفه یې ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام موره به یې ته ووي عایشې بي ته عایشې چې ته کله خوشحاله یې هم ما ته پته لګي چې ته کله خفه یم ما ته پته لګي نو موره به ورته وایي تا ته څنګه پته لګي چې کله ته خوشحاله یې نو ته وایي لا ورب محمد نه زما د محمد په رب قسم نو ما ته پته لګي ته خوشحاله یې خو چې ته کله خفه یې زمانه نو ته بیا زما نوم نه هلې ته وایي لا ورب ابراهیم زما د ابراهیم په رب قسم نو عایشې به ته وفرمایل بالکل بالکل درسته خبره ده چې زه کله تا نه خفه یم زه بیا ستا نوم نه علم خو په خولې صرف ستا نوم نه علم پړه کې مې ته پروت یې خو بس انسان یې ژوندالګي در سره کوم دا تعلیم دی اوس چې ښځې سره زیاتې نشته خاوند سره دی نو ښځې ته اسلام دا وایي د دې لږ مور ته ووایه چې نه ما سره ولې زیاتې کوي کو مور سمجاو کو بها ونیم کو په دې پوه نه شو نو پلار ته ووایه کو په دې پوه نه شو نو خپلې مور ته ووایه کو په دې پوه نه شو نو خپل پلار ته ووایه نو بیا به دا دواړه خاندانونه یو حکم مقرر او منځ کې به فیصله وکړي او حکمینو ته هم ویلي دي چې ګوره تاسو پکې خپل روز نه وړوئ چې اوس خو موقع ده چې دا کور پې وران کړمه نه 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 کو ښځه بیا هم د خپل خاوند سره خوشحالي ترجیح هغه له ورکړه طلاق و نوبت راغلی به ترجیح هغه له ورکړه ځکه د دوی یو بل سره ډېرې خبرې کولاو شوي دي دوی رازونه یو بل سره ویلي دي بل څوک پې مه خبروه هغه انګریز وایي چې مونږ ته خو دا چا نه دي ویلي نو هغه مولانا ورته وایي دا د اسلام ګناه دی چې تاسو په اسلام اعتراض کوئ خو دا ستاسو په نه تعلیم ګناه دی چې تاسو تعلیم نه دی زده کړی د اسلام